د دې کائنات لپاره یو خالق موجود دی. دا خبره د انسان په فطرت کې موجوده ده چې انسان یې چېرته هم نشي اګنور کولی. د هر یو انسان په زړه کې دا یقین پروت دی چې واقعي د دې کائنات لپاره خالق شته دی. او دا خبره زه د ځانه نه کومه، بلکې اکسفورډ یونیورسټي کوم چې مشهور یونیورسټي ده په دنیا کې، د هغې استاد دی، هغه په دې خبره باندې ریسرچ کړی دی، ژور تحقیق، او د هغې نه بعد یو رپورټ شایع کړی دی چې هغه ډېر ناشنا دی. دغه تحقیق په ماشومانو باندې شوی و او د هغې هم دا معلومه شوې وه چې کله یو ماشوم 3 کالو ته ورسي، د 3 کالو په وخت کې دغه ماشوم په ذهن کې د خالق تصور موجود وي او دلته دا پته وي چې دې کائنات لپاره او زما لپاره یو خالق شته دی، د دې کائنات لپاره یو غټه هستي شته دی، په هغې باندې دا ماشوم یقین ساتي. So children at around age 3 actually treat all of the supernatural agents in their cultural context as about the same, even if the adults don't think that they're all very smart. But the young children treated them all as super smart. They know everything. While there is developmental support for the idea that there is this creator God that's super powerful and super knowing and immortal. مطلب دا دی چې د یو خالق د تصور انسان د ځانه نه دی جوړ کړی په دې دنیا کې، بلکې انسان چې کله دې دنیا ته راشي او دې د ځان سره د خالق د تصور فطري طور باندې راوړي، په دغه په ذهن کې د یو خالق تصور موجود وي د وړوکوالي نه، نو ملګرو د یو خالق د تصور دا فطرت دی، د دې انکار نشي کېدلی. او کوم خلک چې د دې انکار کوي په هغې باندې بې شمار اعتراضات واردېږي، دوی د ډېر اعتراضونو سره مخامخ کېږي.